حاجي ستړی مه کوم چې نه راغلم چې ستړی مه شې کوم چې نه راغلم چې ستړی مه شې نه یم ستړی دې روزې ته وګوره ستړی مه شې ستړی مه شې تشناب ته ځي راوځې ستړی مه شې ته ورشه املا پسې ورشه ورته نسوار چې بوی کوې ورته روزه خو به نه پرې خرابېږي څه کوې مونږ ته املا دغه جواب نه راکوي مونږ ولې پرې فیصله کوې چې روزه کې خلک بې د اخلاقو کې بختوره میاشت ده ته ولې غوسې پکې کوې مونږ عملیان مونږ نسوار نه دي کړي مې کوه که نه دی ښه موقع ده چې روزه کې ونیوي روزه کې پرېږده که نه داسې خوشي دي دا لونګ نه د لونګ دومره بېکاره انسان ده دومره بېکاره دومره خوشی سړی ده چې فورن په دې پاسه جي غیبت مه کوه روزه ده روزه یو داسې خونه ده چې خوراک مه کوه نسوار مه کوه دا ترې روزه ده لمونځ کوه اودس کوه غیبت نه ځان وساته ګناهونو نه ځان وساته ولې زه تا ته بېنمازه ښکارم ولې نه کوم شکر الحمدلله 5 وخته مونځ کوم چې خالي د غرمې په 12 بجې باندې یو وار نسوار کې خلاص وای با چې کال روزه وایم په کیسه کې نه وم پرېږده نسوار پرېږده دا ښه موقع ده د روزه وړه خبره خو دې ښه وکړه دې روزه کې ولا پرېښودل کېږي چې سړی لږ غیرت وکړي ځان سره ولا ښې خبرې دې وکړې روزه کې باید احتیاط وکړو پوه شوې غیبتو نه ځان وساتو دروغو نه ځان وساتو لږ اخلاق استعمال کړو څنګه چې ثواب یو په 2 کاغه رسېږي ګټه درکوي که نه یو په 2 حسابېږي چې ګناهونه هم یو په 2 حسابېږي باید هغه وکړو ښې خبرې دې وکړې راغې جارج ته داسې کار وکړه بازار ته لاړ شه دوکانه ښه پریزمه جوس راوړه ښه وخت دا روزه ماته یې پرې وکړو پریزمه جوس ته سره راوړه ښه هغه هم والا کې راوړه هغه ډېر خوندور ټول خوندور دي خو هغه هم والا ډېر خوند کوي پریزمه جوس به سره راوړې بېګا ته روزه ماته یې پرې وکړو یو 2-3 دانې نور هم راوړه غریبانو ته هغه ګاونډي ته به یې ډېر راوړه ښه 5 دانې راوړه غریبانو سره هم باید دې روزه کې که نور هم وس نه کېږي هغه یو پریزمه جوس به وس کېږي هغه ورکړي ورته یو دانه سپوره ډوډۍ ورکړي یو دومره شیروا ورکړي که ډېر وس هم نه کېږي ته 50 روپو وس هم کېږي ښه ورسره کوئ دې روزه کې